وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور زرقاوي اشنا په نامه پوښتنه کړې ده که چیرې یو سړی غسل وکړي د جنابت نه، معنا جنوب سي خپلې ښځې سره جماع وکړله او بیا دی لاړو غسل یې وکړ، لا یې تر اوسه نه خوب کړی ده او نه یې تشې میتیازې کړي دي. نو غسل یې چې وکړ بیا پس له دې غسل نه راغی مثلا لمونځ یې وکړ. لمونځ یې چې وکړ له دې نه وروسته له ده نه د ذکر د سر نه یې مني راووتل. نو دې مسئله کې یوه مسئله اتفاقي ده، یوه مسئله پکې اختلافي ده. اختلافي دا ټکی ده چې په ده باندې دا د غسل اعاده اوس بیرته سته که نسته ده. امام ابو یوسف رحمه الله وی د غسل اعاده نشته ورباندې، او امام ابو حنیفه او امام محمد رحمهم الله وی چې د غسل اعاده شته ورباندې. ولو اغتسل من الجنابة قبل أن يبول أو ينام وصلى ثم خرج بقية المني فعليه أن يغتسل عندهما خلافا لأبي یوسف رحمه الله تعالی. خو که مونځ یې کړی و صرف د غسل اعاده ده ورباندې، که د لمانځه اعاده هم سته ده ورباندې. مونځ یې چې کړی د هغه اعاده هم بیرته سته ورباندې که نسته ده. ولكن لا يعيد تلك الصلاة في قولهم جميعا، ځکه کم حالت کې چې له ده نه د غسل کړي وو نو مني نه غسل یې وکړ، بیا یې مونځ وکړ، بیا پس له مانځه نه یې مني تر نه ووتل. نو دا لمونځ چې کړی د لمانځه اعاده نشته وروره، د غسل اعاده شته ده. علام په فتاوا هندیه اول جلد 14مه صفحه کې دا مسئله ذکر کړې ده، او دا مسئله علامه ابن العابدین شامی په رد المحتار کې هم ذکر کړې ده وروره. علامه ابن النجیم رحمه الله بحر الرعیق کې هم ذکر کړي. وعلیکم سلام. محمد عمیر حماسی په نامه د قندهار نه یو ورور پوښتنه کړې. دا وروره پوښتنه دې غلطه ده، پوښتنه دې ته صحیح که. په پوښتنه کې تا نه دا جای پاتې ده چې یو د ښځې عادت ته محترمه، یو د حیض پورتنۍ موده ده. د ښځې اصلي عادت معلوم که خپله مسله جوړیږي وروره. دا مسئله په بحر الرایق کې سته ده، خو ته د ښځې عادت معلوم که. یو د ښځې عادت ته محترمه، یو د حیض هغه زیاته موده ده. دا دواړه مسلې فرق لري وروره. او تا دلته مسله داسې لیکلې ده ان كانت المرأة تمت مدة حیضها أي 10 أيام. نو الله دې جوړ لره ورو. دا یو صحیح کړه پوښتنه وکړه. وعلیکم سلام و رحمت الله و برکاته. یک برادر پرسان کردن یک کسی موسیقی میشنه و به او لذت میبره و به او ما کافر گفته میتانیم؟ یعنی نه محترم. مذهب اهل سنت والجماعت ای هستند که مرتکب گناه کبیره کافر نمیشود. امام بخاری رحمه الله در بخاری یک باب وضع میکند به نام باب کفرین دون کفرین. نو کفر کلی مشکک است محترم. او کفری که کسی از ملت توحید خارج میکنه او کافر نیستن. من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. اینجا کفرین دون کفرین است، چون این بحث یک بحث علمی هستن محترم. در این مسئله تحقیقی که ما در بخاری شریف کردیم در امی باب او رو شما پیدا بکنین، او رو بشنوین، مسئله تان حل میشه.